چې د هغه نوم حوی ابن اخطب و. دا د بنو نذیر سړی و چې کله دی د مدینې منورې نه جلا وطن شو نو دی لاړ مکې ته په مشرکینو پسې او هغې ته یې وویل وی زه تمام عرب راټولومه او دا پیغمبر ستاسو هم دشمن دی او زما هم دشمن دی. زه تمام عرب یو ځای کوم او راځئ چې په مدینه منوره حمله وکړو دوی د یړه تباه کړو. حوی ابن اخطب دا سازش جوړ کو. نو دا حوی ابن اخطب بنو نذیر چې کوم یهودو دوی پخپله شو د مکې چې کوم مشرکینو د ابو سفیان دغه ټیم کې مسلمان شوی نه و د ده په مشرۍ کې او دارنګې بنو غطفان کومه قبیله چې د بدماشانو وه د مدینې او د مکې مکرمې په منځ کې پاتې کېده دا هم د ځان سره ملګري کړل او بنو قریظه چې کوم مدینه منوره کې دننه پاتې کېدل دا هم د ځان سره ملګري کړل. اصل کې تاسو ته د دې غزوه بنو قریظه پس منظر بیانوم چې دا غزه ولې شوې ده. 10,000 لښکر و دوی په مدینه منوره باندې حمله وکړله د کفارو. 10,000 لښکر دا د احد په مقام کې پاتې شو او 3,000 لښکر ورله مخې ته. نو چې مخې ته ورلو نو هلته خندق و نو دوی وروستو سوال جواب وکړو راځئ ما ځکه چې مسلمانانو لار بنده کړي مدینې منورې ته تاسو مه راځئ. دلته کې کفار ایثار شو. بیا دا حوی ابن اخطب چې دا ابو سفیان ته ویلی وی بنو قریظه چې کوم مدینه منوره کې زمونږ یهود پاتې کېږي هغه به در سره هم زه ملګري کومه. دا بنو قریظه په مدینه منوره کې پاتې کېدل د دوی او د نبی علیه السلام په مابین کې د جنګ بندۍ معاهده شوې وه. نبی علیه السلام ورته ویلي تاسو به مونږ سره جنګ نه کوئ مونږ به ستاسو سره جنګ نه کوو. تاسو به زمونږ خلاف د چا سره نه ودرېږئ مونږ به ستاسو خلاف د چا سره نه ودرېږو. د مسلمانانو د بنو قریظه دا معاهده په خپل منځ کې شوې وه. خو دا حوی ابن اخطب یهودي چې راغی دی لاړ په دې بنو قریظه پسې ځکه ابو سفیان ورته ووي تا خو وایي چې د مدینې منورې یهود مونږ سره ملګري دي نو کم دي ورشه اوس یې راوله که نه. نو دا حوی ابن اخطب ورغې د بنو قریظه پسې. ته د بنو قریظه چې کم سردار و کعب ابن اسد هغه چې د حوی ابن اخطب ولیدو دروازه د کالا بنده کړه. نو د حوی ابن اخطب ورته دروازه کوله او که ماته تا سره مې سوال جواب دی نو هغه ورته د دنې نه وي ته به ماته څه وایې خو ته به ماته وایي چې د مسلمانانو سره جنګ وکړه. او زه د مسلمانانو سره جنګ ځکه نشم کولی چې زمونږ او د هغې په مابین کې د جنګ بندۍ معاهده شوې ده زه د هغې سره جنګ نشم کولی. بهرحال ده ورته ډېر لګیا وي دا دروازه خو کوله وکړه. چې دروازه یې ورته کوله وکړه نو د حوی ابن اخطب د کعب ابن اسد ته ووي ما تمام عرب راجمع کړي 10,000 لښکر مې راوستی دی. زه دا پیغمبر او دا لږ غونته مسلمانان ختمومه. تاسو را سره ملګرتیا وکړئ مسلمانان هسې ختمیږي نو ستاسو به په کې مې څه وشي خو تاسو را سره ملګري نه شئ په سپینه ډاګه به پاتې شئ مسلمانان زه هسې ختمومه. نو دا کعب ابن اسد په خبرو کې راوستو جو ده ورته وي ټیک ده زه دې ملګری یم زه دې ملګری یم. د نبي علیه السلام سره چې کومه د جنګ بندۍ معاهده کړې وه هغه یې څه کړه پرېکړه ماته کړه. نبی علیه السلام یو 3 صحابه پسې ولېږل تاسو معلومات وکړئ چې دا خبره ټیک ده بنو قریظه رښتیا معاهده ماته کړې خو هسې یو خبر چلیږي. 3 صحابه کرام لاړو د کعب ابن اسد سره میلو شو د بنو قریظه چې کوم سردار و ګړه بړه وشوه سلام کلام وشو. کعب ابن اسد ورته ویل که څنګه راغلی یې هغې ورته ویل موږ خو داسې راغلي یو چې ستا د نبي علیه السلام سره د جنګ بندۍ معاهده ده نو موږ خبر شوي یو چې هغه معاهده تا ماته کړې ده. نو دا کعب ابن اسد ورته وایي د څه شي معاهده زما ستاسو سره د څه شي معاهده ده زه خبر هم نه یم د معاهدې نه زما د مخکې نه هم دشمنان وایي اوس مې هم دشمنان یئ او زه بر سره جنګېږم ما ستاسو سره کله معاهدې کړي دي. د معاهدې نه بلکل منکر شو. چې منکر شو صحابه کرام ډېر زیات خفه شو راله واپس نبی علیه السلام لره په اشاره کې فوق نبی علیه السلام ځکه چې کوم معاهده ماته کړي ماته به ښکاره خبره نه کوئ ما به په اشاره پوه کړئ ځکه چې صحابه کرام خفه نه شي ځکه چې دلته کې 10,000 لښکر د باره راغلی دی او دلته مدینه منوره کې راباندې دوی دشمنان شي دوی راباندې هم حمله وکړي نو صحابه کرام به چې موږ خو ګیر شو
نبی علیہ السلام ښکاره به اظهار نه کوئ. هغې چې راله داسې غونته اشاره یې ورکړه چې نبی علیه صلات وسلام پوه شو چې او هغوی معاهده څه کړې ده ماته کړې. نبی علیه السلام ډېر سخت خفه شو. بهرحال هغه ټول تفصیل درته ما ذکر کړی مخکې، خو دا درته د بنو قریظه چې کومه غزا وه د هغې پس منظر مې درته ذکر کوو چې دا غزا د بنو قریظه سره ولې شوې ده. دوی د نبی علیه صلات وسلام سره غدر او خیانت کړی دی. د دې سره ځکه دا غزا شوې وه چې کله غزوه خندق ختم شو، نبی علیه الصلاة والسلام سحر ټیم و د خپلو صحابه کرامو سره روان شو، مدینې منورې ته واپس لاړو. چې کله واپس لاړو داسې ماسپښین ټیم و نبی علیه الصلاة والسلام له جبریل علیه الصلاة والسلام راغی او جبریل علیه الصلاة والسلام اسلحه اچولې ده. وی د الله پاکه پیغمبره تا او ستا صحابه کرامو اسلحې کېښودې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او مونږ خو اسلحه کېښودله. نو ما او زما پرشتو خو له اسلحه نه ده ایښې، تاسو اسلحه کېښوده، ما او زما پرشتو اسلحه لا نه ده ایښې، زمونږ چې کومې ملګري پرشتې دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ولې څه کول غواړي؟ جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی په بنو قریظه باندې حمله کول دي. په بنو قریظه باندې څه کول دي؟ حمله کول دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی جبریل زما صحابه کرام ستړي دي، زما صحابه کرام ستړي دي، اوس د جنګ رالو سارو. جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی هغه زما کار دی، هغه زما کار دی، ترې ملګري تیار کا، بنو قریظه ته ځان را رسوئ او زه درنه مخکې لاړم. جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه درنه مخکې لاړم. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د جبریل علیه الصلاة والسلام او د هغه سره چې کمې پرشتې وي، وی د بني غنم کوچه بني غنم دا یو علاقه ده، وی د هغې ګرد غبار هغه دوړې اوس هم ماته یادې دي، د سترګو مخکې مې دي چې مونږ کتل چې هغه میدان د دوړو ډک شو. څه ښکارېدل نه، خو جبریل اسلام چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی زه بنو قریظه ته ورغلم او تاسو راپسې راځئ، وی موږ هغې میدان ته کتل چې کوچه بني غنم د دوړو ډکه شوه، دا پرشتې لاړې، هغې اسونه چې کوم هغوی د خاورې داسې اوچتې کړې په بره. وی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل خپلو صحابه کرامو ته ماسپښین نه بعد ټیم و، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی یو تن به مونځ د مازدیګر نه کوئ مګر بنو قریظه کې، د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر چېرته بنو قریظه کې به د مازدیګر مونځ کوو. او نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه جنډه ورکړه، علي دا ته واله او ورځه به بنو قریظه باندې حمله ده. صحابه کرام روان دي، اوس په لاره کې د مازدیګر د مانځه ټیم شو. چې د مازدیګر د مانځه ټیم شو، په دې کې د صحابه کرامو خپل منځ کې اختلاف راغی. بعضو وی د مازدیګر مونځ کوو ټیم رانه تیریږي، او بعضو صحابه کرامو ویل وی نه، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د مازدیګر مونځ به کوم ځای کوئ؟ په بنو قریظه کې. که اوس قضا کېږي که نه قضا کېږي، موږ به بنو قریظه ته ځان رسو. هغې نورو صحابه کرامو ته وفرمایل وی د نبی علیه السلام مطلب دا و چې زر ځان رسوئ، دا مطلب یې نه و چې تاسو مونځ قضا کوئ، خو مقصد یې دا و چې هلته کې زر ځان رسوئ. بهرحال صحابه کرام دوه ډلې شوې، یوه ډله داسې وه چې هغې مونځ د مازدیګر ونه کو. وی نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته ویلي دي چې د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر کوم ځای کې؟ بنو قریظه کې. وی که د مازدیګر مونځ قضا کېږي قضا دي، خو موږ به بنو قریظه ته ځان رسو. بلې ډلې وی نه، د نبی علیه السلام مطلب دا و چې تاسو به منډه ځای هلته زر ځان رسوئ، مونږ خو د مازدیګر مونځ کوو. نو هغې د مازدیګر مونځ په لاره کې وکړو، بیا روان شو. هلته کې نبی علیه الصلاة والسلام چې بیا په خپله ورسېدو، دا واقعه ورته ذکر شوه، وی د الله پاک پیغمبر بعضې صحابه کرامو مونځ د مازدیګر نه دی کړی او بعضو کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د هېچ چا نه خفه نه شو، دواړو ته وی تاسو ښه کړي دي، ځکه چې دواړو د نبی علیه الصلاة والسلام د حکم تعمیل کړی دی، دواړو د نبی علیه الصلاة والسلام حکم منلی دی. خو یوې ډلې د حدیث په ظاهر باندې عمل وکړو، ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر بنو قریظه کې، بس هغې د حدیث ظاهري الفاظو ته وکتل، مونځ یې ونه کړو، چېرته یې ځان ورسوو؟ بنو قریظه ته. او دې بلې ډلې اجتهاد وکړو، وی د نبی علیه السلام مطلب دا دی چې زر ځان رسوئ، نو مازدیګر مونځ به وکړو بیا به ځان رسو. هغې اجتهاد وکړو، نبی علیه السلام دواړو ته وفرمایل ښه خو کړي دي، د یوې ډلې نه خفه نه شو.
حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي وی د دوه ډلو کې یوې ډلې 2 ثوابونه حاصل کړو د یوې ډلې 1 ثواب حاصل کو. ابن قیم رحمه الله فرمایي وی د دوه ډلو کې یوې ډلې 2 ثواب حاصل کړو او د بلې ډلې 1 ثواب حاصل کو. څنګه وی کومې ډلې چې د حدیث په ظاهر عمل وکړو چې موږ په لاره مونځ نه کوو بلکې چرته به ځان رسو بنو قریظه ته ځان رسو هغه خو 1 ثواب ورته میلو شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حکم تابعداري وکړه دغه ثواب ورته میلو شو او د بل ډلې ته 2 ثواب میلو شو. څنګه یو د هغه منځ پابندي هم وکړه چې هغه ته صلات وسطا ویلې شوې ده صلات وسطا ورته ویلې شوې ده چې په هغه کې حدیث مبارک راځي وي د چانه چې د مازیګر منځ قضا شو ته د اهل عیال او ارسد د نه هلاک شو سره د هلاک شو د دې ډیر زیات احادیث مبارکو کې تاکید راغلی دی نه هغه صلات وسطا د مازیګر منځ هم ادا کو دا 1 ثواب شو او دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حکم مومنو چې ځان بنو قریظه او تورسه نو چا چې اجتهاد کړو هغه ته 2 ثواب میلو شو چا چې حدیث په ظاهری الفاظ او عمل کړو هغه ته 1 ثواب میلو شو. حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل پسې ورستو ورسېدو اول خو جانډه چاله ورکړی و علی رضی الله تعالی عنہ له بیا د بنو قریظه چې کم سردارو دا کعب ابن اسد هغه چې اولیدل چې مسلمانان رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې د قلاګانو نه محاصره تا وکړه ځکه چې څنګه مشرکین مکه واپس لاړل دوی په ځان پسې پته خو ته ولګېده چې موږ خیانت کړی دی که نه موږ د نبي علیہ السلام سره دوکه کړې ده که نه ځان خو ورته معلوم و نو څنګه چې کفار د مدینې منورې نه واپس شو نو دوی په ځان پسې د کلاګانو دروازې بندې کړې چې اوس خو موږ مسلمانان پرېږدي نه موږ خو سره خیانت کړی دی. نو چې مسلمانان یې ولیدل چې راورسېدل نو د دوی چې کوم سردار او کعب ابن اسد د خپل یهود راټول کړو وی زه تاسو ته 3 خبرې کوم په دې 3 کې یوه ومنئ نو بچ پشو. کومې 3 خبرې ورته وکړې؟ اول ورته دا خبره وکړه وی راځئ چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو. د یهودو چې کوم سردار کعب ابن اسد دوی راځئ چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو وی ما تم پته ده او تاسو تم پته ده چې رښتینی پیغمبر دی. زمونږ په کتابونو کې د خبره ده په تورات کې د ټول صفات موجود دي نو رښتینی پیغمبر دی راځئ چې ایمان پرې راوړو نو موږ به هم بچ شو مالونه به هم بچ شي ښځې به هم بچ شي اولاد به هم بچ شي راځئ چې په دې ایمان راوړو. یهودو ورته جواب ورکو وی موږ چرته خپل دین پرېښودلو ته نه یو تیار په دې پیغمبر خو موږ د سره ایمان نه راوړو وی دا را سره نه منئ وی نه. وی دویمه خبره درته کوم وی بیا راځئ چې دویم کار وکړو. دویمه خبره دا ده چې راځئ تورې راوالو خپلې ټولې ښځې او بچي مړه کړو. راځئ خپلې ښځې او بچي مړه کړو او بیا به میدان ته وځو جنگ به د مسلمانانو سره کوو دا یره به را سره نه چې زموږ شاته بچي دي او زموږ ښځې دي دا به په خپل لاس وړومبې ووجنو بیا به د مسلمانانو سره مقابله کوو نو دا یره به نه چې شاته زموږ بچي دي او ښځې دي نو یې ښه حمله به پرې وکړو مسلمانان به ختم کړو بیا زموږ دپاره ښځې ډېرې نورې ښځې به وکړو نور بچي به پیدا شي خو راځئ چې دا خپلې ښځې او بچي په خپله قتل کړو. نو یهودو ورته وي زموږ د ښځو او د بچو څه ګناه ده ولې هغې قتلو بیا به د ژوند څه مزه چې موږ خپلې ښځې خپل بچي په خپله قتل کړو وی دا هم نه کوو. وی بیا درېیمه خبره درته کوم. درېیمه خبره دا ده چې راځئ د خالي په ورځ باندې او په دوی باندې حمله وکړو. وی ځکه دا پیغمبر او دا مسلمانان به بالکل بې فکرې زموږ نه ځکه چې موږ د خالي په ورځ جنګ نه کوو زمونږ په دین کې زمونږ په شریعت کې د خالي په ورځ جنگ منع دی نو دوی به زمونږ نه بې فکره چې زه دوی په موږ حمله نه کوي وی د خالي په ورځ به موږ په دوی باندې حمله وکړو دوی به بې فکره موږ به پې حمله وکړو چې بس ختم به یې کړو. هغې نورو یهودو ورته وي کعب ابن اسد ډېره عجیبه خبره دې وکړه وی تا ته پته نه ده چې زموږ مشرانو د خالي د ورځې نافرماني کړې وه په دې کې ګوستاخي کړې وه الله ته شادوګان او خنزیران نه جوړ کړي ته اوس بیا په موږ باندې هغه کار کوي د خالي په ورځ موږ د الله نافرماني کړې وه نو زموږ نه څه جوړ شو د مشرانو نه الله شادوګان او خنزیران نه جوړ کړي نو ته بیا په موږ باندې هغه ګناه کوي دې ته هم نه یو تیار. بهرحال د کعب ابن اسد یوه خبره یې ونه منله د خپل سردار خبره یې ونه منله. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی بنو قریظه وی ته ابو لبابه زمون خواله راولېږه زمونږ د ده سره څه خبرې دي. دا ابو لبابه چې و که نه رضی الله تعالی عنه دا د دې بنو قریظه حلیف و دوست و ملګری و نو دوی ورته ته زمونږ خوا ته ابو لبابه لږ راولېږه موږ د ده سره لږې خبرې کوو. نبی علیہ السلام ابو لبابه رضی الله عنه ته وفرمایل وی لاړ شه چې دوی تا ته څه
ابو لبابه رضی الله تعالی چې د دوی خواله لاړ د دوی د ښځې ورته راټولې شوې ماشومان راټول شو ژړلې ورته نو د ابو لبابه رضی الله تعالی په زړه کې هم 70 غونته راغی بله زړه دوستي ورسره هم وه نو د یهودو دې تپوس وکړو وایي که موږ د نبي علیه صلات وسلام خبره ونه منو یا ومنو د نبي علیه السلام څه اراده ده موږ ته وایي د نبي علیه صلات وسلام زموږ متعلق څه خیال دی موږ سره څه کول غواړي نو د ابو لبابه رضی الله تعالی ته په خوله هېڅ ونه ویل خو داسې ورته کړئ عمر ورته لاس راوکاږو چې نبي علیه السلام خو علالي ستاسو د علالولو وجه لوی اراده ده بس داسې ورته کړو چې داسې ورته کړو ډایرکټ پوه شو چې دا مې څه وکړو دا خو ما د نبي علیه السلام راز پاش کړو دا مې څه چلو کړو دا خو ما غلطي وکړله دا هغې ځای نه چې روان شو که نه د نبي علیه السلام خواله لاړ ډایرکټ مسجد نبوي ته لاړ او مسجد نبوي ته لاړ او ځان یې په ستن پورې کلک وتړو ځان یې وتړو صحابه کرام راغلل ویلو بابا دا څه کوې موږ دې پرانیزو وایي تر هغې پورې به ما نه پرانیزئ تر څو پورې چې زه الله معاف کړی نه یم زه الله معاف کړی نه یم او دا قسم یې وخوړو وایي د بنو قریظه په ځمکه باندې به د نن نه بعد زه نظر نه لګوم کوم ځای کې چې ما د الله او د الله د رسول سره خیانت کړی دغې ځمکې ته به زه نه ځم او ځان یې په ستنه پورې کلک وتړو نبی علیہ السلام خبر شو وی ابو لبابه رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې پستنه پورې ځان تړلی دی وایي چې زه ځان نه پرانیزم تر څو چې نبی علیہ السلام نه یم پرانستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی کومال راغلی وی نو ما به له د الله نه بخښنه غوښتې و الله به معاف کړی و خو چې په خپل ځان الله ته حواله کو بس د ده معامله او د الله معامله اوس جدا ده زه منځ کې څه نه وامه شپږ ورځې او شپږ شپې ابو لبابه رضی الله تعالی د مسجد نبوي پستنه پورې تړلی شوی صرف مانځه ته به یې پرانستو او بولو براس ته به یې پرانستو او پستنه پورې دکه شان تړلی شوی و بهرحال چې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق بیا آیاتونه نازل کړو الله تبارک وتعالی د هغه توبه قبول کړه الله تبارک وتعالی آیت نازل کړو واخرون اعترفوا ذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم د آیاتونه متعلق د ابو لبابه رضی الله تعالی متعلق نازل شو الله توبه قبول کړه چې الله توبه قبول کړه نبی علیہ السلام د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په کوټه کې و نو نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی الله تعالی ته فرمایي ام سلمہ د ابو لبابه توبه الله قبول کړه ام سلمہ رضی الله د پردي حکم لانه راغلی ام سلمہ رضی الله تعالی ته فرمایل د الله پاک پیغمبر د زیره په زکوم د زیره په زکوم نو مسجد نبوي ته منډه کړه وی ابو لبابه الله ستاسو توبه قبول کړه الله ستاسو توبه قبول کړه نو صحابه کرام را منډه کړي چې پراینځي وینا ما به نه پرانسته تر هغه پور چې نبی رسول الله ز په خپل نه پرانسته نبی علیہ السلام چې د سحر منځو کو داسې مسکې شو لاړه ابو لبابه رضی الله تعالی فرانستو په خپل لاس مبارک باندې فرانستو بهرحال دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو لبابه رضی الله تعالی په دغه کار وکړ بیا الله توبه قبول کړه بنو قریظه اخر کې مجبور شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل زمون لمون ته اجازه راکړه چې موږ یو سړی منتخب کوو زمون متعلق فیصله وکړي نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی ستاسو خوښه ده چې ستاسو د خوښې یو سړی ستاسو فیصله وکړي تاسو پرې رضا یې وی او موږ پرې رضا یو وی ستاسو متعلق څوک فیصله وکړي نو بنو قریظه ورته وویل وی زموږ فیصله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه کې سعد ابن معاذ دا د بنو قریظه دوست تیر شوی دی وی زموږ فیصله به سعد ابن معاذ کوي ځکه زموږ دوست دی وی ټیک ده تاسو ته ما ویلو دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په غزوه خندق کې زخمی شوی و او رګې لګېدل او ډېره زیاته وینه تې پیدا نو دنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد نبوي سره خواته خیمه جوړه کړې وه وی دلته به نږدې ځکه چې زم ټیم په ټیم تماشا کوم څوک نندارې له راځي چې په اسانه تماشا کوي نو دی په هغې خیمه کې و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ده پسې خر ولېږو وی تاسو سعد ابن معاذ راولئ دی په خر باندې سور سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ راغی چې راغی د کمزورې شوی وینه ته ډېره زیاته بهېدلې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل بنو قریظه و چې دی د زموږ متعلق فیصله وکړي نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تاسو زه د فیصلې دپاره منتخب کړی ما بنو قریظه ورته وی او موږ ته منتخب کړی نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ زما فیصله واورئ څومره چې د دوی جنګجو سړي دي جنګ واله سړي دي دا دې ټول قتل کړی شي دا دې ټول قتل کړی شي 400 کسان دی او دا 4 واړه دي قتل کړی شي یو خبره وی دویم دا چې مالونه دي د دوی مالی غنیمت شي مال او جایداد دی مالی غنیمت شي او دریم دا دی چې بچي او ښځې دي وینځي او غلامان شي زما فیصله دا ده
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي تاسو سعد ابن معاذ ځان منتخب کړو دغه فیصله ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی اے سعد تا چې کوم فیصله وکړه قسم په الله دا فیصله د الله هم ده دا فیصله د الله هم ده کوم فیصله چې تا وکړه او بیا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی لاسونه اوچت کړو داسې اسمان ته وکتل وی الله ما خو ستانه دعا غوښتې وه چې الله کو د مشرکین مکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نورې غزاګانې کنه نو ما شهید کوه ما شهید کوه چې زه د مشرکین مکه سره په خپله وجنګېږم ځکه چې دوی زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیف ورکړی دی دوی د مکې مکرمې نه ډېرو په سختو باندې زموږ د پیغمبر رسېدلی دی ده ته ډېر تکلیفونه رسولي دي ما تر هغې پورې مه وجنه تر څو چې مشرکین مکه جنګونه د دې پیغمبر سره وي الله کو چرته د دې نه بعد د نبی علیہ السلام او د مشرکین مکه جنگ نه وي که نه نو ماله د دې زخم نه شهادت راکړه الله زه په شهادت خوشحاله یم نو حدیث مبارک کې راځي وایي چې څنګه یې دا وي چې الله ماله د دې زخم نه شهادت راکړه که نه وي د زخم نه وینه روانه شوه د کنټرول کېدو نه وه حتی در دې پورې چې په دغه کې ځای باندې سعد بن معاذ رضی الله تعالی شهید شو او چې کله شهید شو که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے زما صحابه کرامو د سعد ابن معاذ په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو د الله عرش وړه کېدو دا واحد صحابي دی دا صرف یو صحابي دی چې د متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی دي وی د په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو دا یو صحابي دی صرف د بل صحابي متعلق دا خبر هم راغلی وی د په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو او بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تبارک وتعالی د اسمان دروازې کوله وکړي او یا زره پرشتې د جنازې لرالې هغه پرشتې چې د دې نه مخکې ځمکې ته نه دي راکوزي شوي او یا زره پرشتې د سعد بن معاذ جنازې لرالې داسې پرشتې چې مخکې ځمکې ته نه دي راغلي د ده متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت ډېر زیات فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړو بهر حال د بنو قریظه چې کم سړي هغه مردار کړی شو او ښځې چې دا گرفتارې کړی شوې په دې ښځو کې صرف یوه ښځه هغه وجلې شوې ده د بنو قریظه په ښځو کې صرف یوه ښځه ځکه چې هغې یو صحابي شهید کړی و هغې صحابي شهید کړی د هغې صحابي په بدل کې هغه قتل کړی شو ځکه چې قصاص دی نور ښځو او ماشومانو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه نه دی ویلي او د بنو قریظه دغه کسان هغه مردار کړی شو بهر حال دې کې اصل کې مسله دا ده چې دا یهود دوی ټول عمر د مسلمانانو سره دوکه کړې ده دوی دوکه کړې ده دلته به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د جنگ بندۍ معاهده وکړه دلته خلاف په سازش جوړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نقصان ورسه د هغې وخت هم د دوی عادت دا اوس هم دا عادت دی هغې وخت کې هم د مسلمانانو د ټول نه بدترین دشمنان دا خلکو دوکه به یې کوله منافقت به یې کو اوس هم د مسلمانانو د ټول نه بدترین دشمنان دا دي او د دوی هغه غینات په زړه کې دی هغه غینات نو نن چې په مسلمان باندې د دوی وس برکېږي تاسو وګورئ فلسطین لوټي کو که نه کو هغې نه خپل دغه نه یېرېږو دا خو مونږ یېرو مونږ سره کو ډېر ظلم وشي او ډېر دغه وشي بیا مونږ ته یاد نه وي د هغې هغه وایي دوی زمونږ 400 کسان قتل کړي دي هغه دشمني د هغې په زړونو کې نن هم پرته ده نن هم پرته ده ځکه خو د مسلمانانو ته د هغې زړونه نه سپینېږي د یهودو زړه مسلمانانو ته نه سپینېږي بهر حال دا دین اسلام دا مونږ ته ډېرو تکالیفو باندې را رسېدلی دی په ډېرو مصیبتونو باندې را رسېدلی دی د غزوه خندق نه لا صحابه کرام دمه شوي نه سار راله او ماسپښین حکم راغی چې بلې غزا ته ځئ دا اسلام مونږ ته داسې په ټوکو باندې نه دی را رسېدلی دې باندې صحابه کرام وینې توی کړي دي دې باندې هغوی خپلې میندې بورې کړي دي په دې باندې هغې خپلې ښځې کونډې کړي دي په دې باندې هغې خپل بچي یتیمانان کړي دي الهغې نه ته دین اسلام مونږ ته را رسېدلی دی